ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا د متحده ایالاتو ولسمشر شو. طالبانو تازه د ټرمپ په اړه څه ویلي دي او ټرمپ د افغانستان او طالبانو په اړه څه نظر لري؟ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په ټاکنو کې د ډانلډ ټرمپ بریالیتوب ته هیله کوي چې د نوموړي حکومت د افغانستان په اړه بینانه ګامونه پورته کړي. د دې وزارت د دې لامل مخې په دا ډول اقدام سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې مثبت پرمختګ رامنځته شي او دواړه هیوادونه به وکولی شي چې د متقابل عمل په رڼا کې د اړیکو نوی سفر پرانیزي. ټرمپ که څه هم د مهاجرینو خلاف دی خو دا هم ویلي دي چې کله هم زه د لوړې مراسم ترسره کوم نو په هغه ورځ باید د هغو خلکو استعفاوې پر میز پرتې وي چې له افغانستان څخه یې امریکایي ځواکونه راایستلي وو. بل خوا ټرمپ دا هم ویلي وو چې که هغه ولسمشر شي نو هغه به د بګرام اډه د دویم ځل لپاره بیا ونیسي تر څو له بګرام څخه چین په اسانه سره کنټرول کړي. بل نظر دا هم دی چې ټرمپ پیسو او اقتصاد ته ډیره پاملرنه کوي نو ممکن هغه په افغانستان باندې هغه پیسې هم بندي کړي چې د بشري مرستو په نوم په افغانستان ته هره اونۍ تر 80 میلیونه ډالر راځي. او ټرمپ دا هم وویل چې ما یو ځل ملا برادر ته وویل چې که په افغانستان کې یو امریکایي فوجي هم ووژل شي نو کور دې بمبار کومه. هغه وایي بیا له همدې څخه وروسته په 18 میاشتو کې هیڅ امریکایي هم په افغانستان کې ونه وژل شو. د امریکا د ټاکنو په پای کې پرون ډانلډ ټرمپ د امریکا 40 ولسمشر وټاکل شو. نوموړي په 2020 کال کې له طالبانو سره د دوحې تړون وکړ چې له مخې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووتل او په افغانستان کې د جمهوریت له پرځېدو سره سم طالبان واکمن شول. طالبان په اوسنۍ اعلامیه کې د دوحې تړون ته په اشاره هیله لري چې ښاغلی ټرمپ په سیمه او نړۍ کې د روانې جګړې په ځانګړي ډول غزا او لبنان کې د روان ظلم پای ته رسولو کې ځانګړی رول ولوبوي.